اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم شي تمه ده چې روغ جوړ او د پښتنې خوب به مو ژوندی وي څو ورځو راسې زه غواړم چې یاره تاسو سره خبرې وکړم زما په خیال په انټرنیټ څه ستونزه وه نو خبرې اهم دي او که نه دي خو غواړو چې هغه خپلو کې هغې باندې خبرې وکړو یوه خو تیر څو ورځې مخکې ما ملګرو ته ویلي چې یاره فی الحال تاسو د ملکونو او دغه سیاست نه خپل پښتني خاورې ته راشئ په پښتني خاورې توجه وکړئ په خاصه توګه د پښتني خاورې د خپلواکۍ طرف ته راشئ که رستو بیا تاسو سم کوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده خو ما دا ووایي چې یاره فی الحال دپاره تاسو داسې کار وکئ چې یاره ملګرو ته مه ووایئ چې هغه خپل توجه په پښتنه خاوره د خپلواکۍ دپاره چې دی نو هغه تاسو راوړئ د نورو نظریو د نورو پاټو د فکرونو او د دې نه راوځئ د نورو ملکونو د فکرونو نه فی الحال راوځئ او خپله توجه هغه په خپله خاوره خپلواکۍ طرف ته راوړئ یو څو داسې حقوق دي چې هغه به موږ په خپله خاوره خپلواکۍ طرف ته وړي یو خو موږ د ډېر وخت نه لګي موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه لازم پکار ده دویمه موږ خبره کوو چې یاره زموږ چې کوم دا کورنۍ معاشرتي نظام دی دا دې ته قانوني تحفظ لازم دی درېیمه موږ خبره کوو چې یاره موږ ته زموږ په شناختي کارت کې د قوم په خانه کې پښتون ولیکلی شي څنګه چې په افغانستان کې چې د ګڼو قومونو په هغې دغه شانتې پاکستان هم د ګڼو قومونو ملک دی څنګه چې هلته پښتون سره د قوم په خانه کې پښتون لیکلی شوی دی هماغه شان دی موږ سره په پښتون په دلته چې دی نو د قوم په خانه کې پښتون ولیکلی شي او څلورمه خبره ده چې یاره د پښتنو په دې پښتنه خاوره چې څومره وسایل دي په هغې کې پښتون ته برخه لازم ده بخښنه غواړم د دې انټرنیټ بیا څه مسله زما په خیال را پیدا کیږي یا را پیدا کولی کیږي څه وجوهات کیدی شي خو ما خبره کوله چې څلورم مونږ وایو چې یاره په دې خاوره چې څومره سرکاري چوکۍ دي یا دندې دي په هغې باندې اولنی حق چې دی نو هغه زموږ د پښتنو دی نور که چېرته زموږ یو پښتون رول یې نه کوي یا د هغې جوګني نو بلکل نور خلک هم چې دی هغه موږ د هغوی مخه نه نیسو خو اولنی حق چې دی هغه زموږ د پښتون رول دی په دې خپله پښتنه خاوره باندې په دې باندې هم ډېرو خلکو ووایي چې یاره تاسو نسل پرستۍ ته ځئ او تاسو چې دی نو هغه لکه د بل د حقوقو نه انکار کوئ نه خو موږ چې دی د بل د حقوقو نه انکار کوو موږ د پنجابي په خاوره د پنجابي حق منو موږ د بلوچ په خاوره باندې د بلوچو اولنی حق منو د هغه اولنی حق منو د هغه اولنی اختیار منو موږ د سیندي په خاوره د سیندي اولنی حق او اختیار منو نو په پښتنه خاوره د پښتون اولنی حق او اختیار دی او دا په هر صورت اغستل دا زموږ حق دی دا زموږ چې دی نو
زمونږ مرام دی، زمونږ مقصد دی. په تیرې ورځې په یو ځل بیا زما په خیال دا دغه بچ شو. تیرې ورځې که تاسو ته یاد شي یو په دې پېښور په دې دغه کې یو شر هم شوی زموږ د تحریک او د د هغې بنیاد که تاسو د هغې نه خبر وئ یا نه خبر، خو اوس هم هغه شی موجود دی. مونږ بیا یې ګورو چې یو مسلمان پښتون په خپله خاوره هغه چواړیتوب ته مجبوره شوی دی. دا خو مجبوري ده. او کمال دا دی چې غیر پښتون د هغه سپروایزر دی. په خپله خاوره لکه موږ د خپلو پښتنو هغه سپروایزري چې دی نو زموږ په نصیب کې نشته دی. آیا څوک د دې جوګنو د دې که چېرته یو پښتون مجبوره شو چواړیتوب ته، نو آیا یو دغه جوګه نشته په دې کروڑاو پښتنو کې چې هغه د خپل پښتون رول مشري وکړي په خپله خاوره باندې؟ خبرې دي چې هغې کې زموږ خپلو پښتنو څه د عجیبه عجیبه القابات راکړل، نسل پرستۍ او پلانې او دنګړې. مونږ که نسل پرست یو که هر څه یو، مونږ په خپله خاوره د خپل پښتون رور اولنی حق او اختیار غواړو. که چېرته دا په مذهبي توګه جرم وي نو دا جرم مونږ قبلو. که چېرته دا په معاشرتي توګه په نړیواله توګه جرم وي نو دا خو مونږه په خپله پښتنه خاوره د خپل پښتون د پاسه غیر نشو برداشت کولی. زمونږ او دا جرم مونږ قبلو. او دا یاد ساتئ ډاکټر خان نو دا د مختلف نظریو یا د مختلف پارټو یا د مختلف ټولنو یا د مختلف تحریکونو راټول شوی تحریک نه دی. دا د خپلې نظریې یو تن یو لال راټول شوی دی. دا به زیاتیږي، دا ورځ ته ورځ زیاتیږي هم. هر کله چې وشوه که دا چېرته د یوې نظریې خلک فکر خلک راټول شول نو انشاءالله تاسو به وګورئ او راټولیږي. اوس هم مجبوري داسې ده چې بعضې څیزونه چې دی نو هغه د ښکاره کولو هم نه، خو انشاءالله داسې وخت به راځي چې د یو سوچ خلک، د یو نظریې خلک، د یو تحریک خلک چې په منځ میدان کې به داسې پکې انشاءالله څوک نه وي چې هغه به د دې نه رستو کېدو والی. دا د مختلف تحریکونو، پارټو یا تنظیمونو یا دغه مشترکه تحریک نه دی. دا د یو نظریې، د یو فکر او د یو مرام تحریک دی. د دې هر یو ملګری یو لال دی او انشاءالله چې دا به تاسو د دې دغه به وینئ. څه خبرې نور هم داسې دي چې ډېرو ملګرو پکې دا زما یو خبره ما وکړه چې یاره مونږ فلحال چې دی نو فلحال حقیقت هم دا دی چې مونږ هغه وس نه لرو چې مونږ د افغانیت او پاکستانیت او بل چې دی نو هغه بوج اوچت کړو. مونږ که د خپل قوم په خپله خاوره باندې د خپلواکۍ د بوج اوچت کړو دا به ډېر غټ بوج وي او دا به زموږ دپاره ډېره غټه خبره وي. نو او بله خبره دا ده چې فلحال زه او زما ملګري مونږ خپل مرام طرف ته متوجه کېدل غواړو او مونږ نه غواړو چې یاره په مونږ یا زمونږ د وجې نه په بل چا څه پرشر راشي، ځکه چې زمونږ څه ارادې دي دا مونږ ته پته ده او څه به کېږي هغه هم مونږ ته پته ده. نو مونږ چې دی نو یو خو د هیڅ چا خلاف نه یو، نه چې دی نو مونږ اکثر خبره کوو، زه اکثر ملګرو ته خبره کوم چې یاره که اسفندیار خان دی، که محمود خان دی، که منظور خان دی، که اشرف غنی دی، دا ټول د دې ټولو مشرانو پسې مونږ ولاړ یو. که چېرته دوی د پښتون قوم په پښتنه خاوره د خپلواکۍ خبره کوي، د پښتون قوم
په پښتنه خوره د پښتو او د پښتون د اختیار خبره کوي مونږ په دې پسې ولاړ یو زمونږ چا سره اختلافات نشته دي خو به د مرغه تیر ورځې یو څو ورځې وړاندې ما یو ټویټ وکړو ملګرو ته مې وویل چې ځان تیار ساتئ که خیري چې د پی ټي ایم د بنو جلسې ته به مونږ ورځو هغه ملګرو ماته یو ما ټویټ چرته چا شیر کړی او ملګرو د هغې نه سنیپ شاټ ویستي او ماته وښول چې د پی ټي ایم یو خاص غړي چې دی نو په هغې باندې خبره کړې وه چې یاره دا د ایسای لاسپوسي دي زه حیران شومه چې په داسې پوسټ باندې که چېرته ما ویلی وی چې یاره زه د پی ټي ایم جلسې له نه ځم او دا ښه نه دي او پلانې دیګړې او چا داسې ویلی وی چې دا د ایسای لاسپوسي دي نو بیا هم توک جوړېدی و خو یو طرف ته ما دا ټویټ کړی دی چې یاره زه ملګرو تیار اوسئ د پی ټي ایم دغه ته به ځو هم په هغه پوسټ په هغه ټویټ باندې د پی ټي ایم یو خاص غړی چې دی نو هغه وایي چې یاره دا کمکل مه جوړېږي دا چې دی نو د ایسای لاسپوسي دي که زه چېرته ما چېرته دا ویلی وی چې یاره زه ستاسو یا د پی ټي ایم جلسې ته نه ځم یا پی ټي ایم چې دی نو هغه داسې الزام مې پرې لګولی وي خدای مه کوه ځکه چې زه خو خپل ملګرو ته یم چې ګورې پام کوئ په چا به الزام نه لګوئ الزام داسې شی دی چې دا بیا ثابتول غواړي او پښتانه هغه خلک وي چې پښتون وي هغه بیا د خپلې خبرې نه وروسته کېدی نه شي چې ما څه ویلي دي اوس به یې ثابتومه خو بده مرغه نه خو هغه کس چې دی خدای مه کوه پښتون خو به وي خو خپله خبره یې زما په خیال ثابته نه کړه چې آخر وجه څه ده که چېرته مونږه وجه که څوک دا ښایي چې یاره مونږ وایو چې پښتونستان خبره کوو نو پښتونستان خبره مونږ نه ده کړې مونږ نه ده شروع کړې سردار داود صاحب شروع کړې ده فقیر ای پی شروع کړې ده تر دې چې د دې د اوسني مشر منظور خان د دې خبره کړې ده نو بیا چې زه کومه او زما نیکونو کړې ده مونږ پکې جیلونه خوړلي دي تر ننه پورې د بعضې خلکو داسې خلکو جایدادونه وبه شوي دي د بعضې نه خو چې ضبط شي که تاسو ته یاد نه وي تاریخ ولټوئ نو هغه ننه پورې نه دي ورکړی شوي یا بس لاړل خبره ختمه شوه پښتنو وروڼو که چېرته یو د ایسای لاسپوسې هم ستاسو جلسې ته درتلک غواړي هغه درنول غواړي ټولو جلسو ته مونږ درغلي یو مونږ ستاسو جلسه درنه کړې ده که لس یو که پنځه یو که دوه یو مونږ ستاسو جلسې ته درغلي یو مونږ ستاسو جلسه درنه کړې ده مونږ خپله مینه ښودلې ده مونږ ستاسو په جلسه کې چېرته څه انتشار نه دی خور کړی مونږ په تاسو پسې چېرته کنزل نه دي کړي مونږ په تاسو باندې څه الزام نه دی لګولی ما سوای د دې نه مونږ تاسو ته وایو اکثر چې د دې پاکستان د پارلمان نی سیاست نه کلار شي ځکه چې د پاکستان د اوسنی پارلماني نظام چې دی نو دا د پنجاب غېږه ده او د چا په غېږه کې چې ته کښېنې نو ته به هغه څه څه وکړې هغه حقیقي خپلواکۍ یا دې دپاره به ته څه وکړې ممکن نه ده پښتنو وروڼو مونږ د دې نه انکار نه کوو چې تاسو چې دی نو ښه کار کوئ بسم الله تاسو چې دی نو زما په خیال چې بهترین کار روان کړی دی ټول تحریکونه خپل ځای ډېر بهترین کار کوي که هغه سیاسي ګوندونه ولې نه دي چې هغه لږ هم کار کوي دا ډېره ده زما رای دا ده زما نظریه زما فکر دا دی چې یاره د پاکستان اوسنی پارلمان چې دی نو دا د پنجاب غېږه ده او کې په ناسته به زه څه د کوم هغه خپلواکي واخلم هلته خو که زه ووټ غواړم نو زه په دې پښتنه خاوره چې زه ووټ غواړم نو زه به لازم ده چې د هندکووان چې د پنجابۍ یو لهجه ده د هغه نه به یم غواړم زه به چې دی نو د بل نه غواړم زه به د بل نه غواړم زه بیا صرف د خپل پښتون رور د خپل د اولینی حق او اختیار خبره نشم کولی نو او پنجاب په مرکز کې د پنجاب دومره سیټونه دي
دومره پارلماني چوکۍ دي چې د جنوبي پښتونستان او د پښتونستان چې دا ټول چې دی نو د دې د غوګټې سیټونه نو هم ته د پنجاب چې دی مقابله نشي کولی ته به د هغه دغه د لاندې به په پارلمان کې او دا علاوه که چېرته دا پارلمان تاسو لیدلی وي تېرو ورځو کې څه وشول دا یو دغه غونډه کې دی غېږه دا ډرامه غونډه کې دا چې یاره د هغوی څه خوښه وي نو بیا د داسې پارلمان ته تلو څه ضرورت دی دا زموږ رایه ده وایم چې یاره د دې ته تلګ نه څه فایده ده څه وشول او یا کاله خو په دغه سیاست کې خلکو تېر کړل زموږ نه ډېر تکړه دي بخښنه غواړم بیا زما په خیال دی نټ کې خو زموږ چې څومره هغه دي هغوی خپل کوشش وکړو او ډېر لایق خلک دي ډېر ښاغلي خلک دي خو د بل په غېږه کې ته حقیقي خپلواکۍ او د دې خبرې څنګه وکړي په کوم طریقه به وکړي که نوم هم درکوي نو هغه خپله لکۍ به ورسره څه تړي نو تاسو ولیدل په نوم کې هم چې دی نو څه چلو شو څه ونه شول خو دا د دوی دغه دی او بله خبره دا ده چې په دې خاوره باندې مونږ یو سیاست لیدلی دی چې باچا خان صاحب چې دی نو هغه دغه تحریکي سیاست و او بل طرف ته چې دی نو پارلماني سیاست هم پیل شو نو هغه دغه ښکاري چې منظور خان وایي چې یاره زه خو غیر پارلماني سیاست کوم خو بل طرف ته چې دی نو که وګورو په سټیج باندې د پارلمان د تحریک غړي دي د پارلمان غړي دي د سټیج واکداران هم دي نو دا څنګه غیر پارلماني دي د دې نه زموږ څه نو هغه لږ دغه دماغ مونږ وایو چې لکه دغه پارلماني سیاست کوونکي چې کوم د پی ټی ایم خلک دي که دوی یو پارټي د پارلماني سیاست پارټي جوین کی نو لږ معامله به پاکه شي چې یاره نه پارلماني سیاست هم کوي نو د خپله پارټۍ اړخی کوي پی ټي ایم چې دی نو دا دی داسې به چې دی نو زموږ غونډه کې تحریکونه او دغه چې دی نو همیش به دوی سره په ناسته باندې خوشحاله وي او مونږ حقیقت کې ماته اوس ته مخکې مو ویم چې که اسفندیار خان دی که محمود دی که اشرف غني دی دا مونږ د دې دا زموږ یو قسم له چې دی نو مونږ په دې پسې ولاړ یو د دې ټولو مشرانو پسې که دوی په حقیقت کې په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اولنی حق او اختیار دپاره کار کوي پښتنو وروڼو زمونږ اخلاص زمونږ مینه دا به وخت سره راښکاره کېږي ډېر خلک هسې په خپله سوچ وکوي چې څوک نه غواړي مونږ وایو چې مونږ ځو زه په خپله ټویټ کوم چې یاره ملګرو ځان تیار ساتئ ځو به بل طرف ته एकदम په هغه ټویټ باندې خبره کېږي چې دا آی ایس آی لاسپوسي دي اوس لږ سوچ وکړئ هغه ټویټ کې دا لیکلي دي چې مونږ به ځو ځان تیار ساتئ هم په هغه ټویټ باندې خاص غړي خبره کوي چې دا د آی ایس آی لاسپوسي دي که چېرته مونږ ویلی وی چې یاره مونږ نه ځو دی یا داسې دي هغسې دي نه سوال نه پیدا کېږي مونږ به ولې په چا پسې به الزام لګو خو مونږ د ملګرتیا غږ کړی و مونږ خو د وټلنګ غږ کړی و نه مو څه غوښتي وو نو چې مونږ څه غوښتي نه دي او څه دغه مو نه دی کړی څه الزام مو نه دی لګولی د هغې نه بعد داسې خبره کول د دې څه توک جوړېږي یاره اخر د دې وجه څه وه څوک نه غواړي چې مونږ دا غور وکړي داسې روان دي چې زمونږ خلاف د یو لوی سازش کار د خپل دننه نه روان شي داسې ګوره دا پی ټي ایم چې دی دا د مختلف ګوندونو تحریکونو پارټو دا یو دغه دی په جمع باندې یو تحریک دی
اوس که دغه شانتي یو ته وایي چې یاره دا هغه غواړي چې تا سره یو کس چې تا سره کینی هغه به تعالی رایم درکوي هغه به تا په تنقید هم کوي ته به هغه ته وایې چې الله راځه زموږ ورور یې ته الټه وایې چې یاره هغه تا ته وایي زه درځم ته ورته چې نه دا د عیسی لاسپوسی دی اوس زه حیران دا یم چې یاره زه د عیسی لاسپوسی یم که بل څوک دي غواړم چې زه لاړ شم زه د هغوی سره کښېنم زه تللی مې ما د هر تقریب خواوشا په هر دوه درې جلسو ته زه په خپله هم تللی یم نو زه غواړم چې زه لاړ شم او هغه طرف نه دا ګزار کېږي چې نه دا خو چې دی نو دا اخر ما په تاسې الزام لګولی دی یا ما په تا پسې څه بد رد ویلی دي یا زما یو ملګري څه مشر ته یا دغه ته څه کنسل کړي دي یا یې څه الزام لګولی دی لږ سوچ وکړئ زمونږ تحریک دی دا خو مونږ ته پته ده چې زمونږ په تحریک کې نه د این پی نه د پی ټي آی څوک شته نه د پی ټي ایم څوک شته نه د بل او نه مونږ خوښو زمونږ یو نظریاتي خپل نظریه ده خپل مو فکر دی خپل مو تړلي ملګري دي او مونږه یو ملګری چې دی نو جوړو یو ملګری مونږ دپاره هغه بهتر خپل نظریه ده زموږ خپل فکر دی زموږ خپله تګلاره ده هر څوک په خپل او عمل کې حساد دی نو مونږ به ولې ستاسو نه چې دی نو خدای مکه حسد کوو مونږ خو که چېرته غیر پارلماني زموږ تحریک دی مونږ به خلکو ته وایو چې نه پارلمان ته ځئ مونږ که وایو چې یاره د پاکستان پارلمان د پنجاب غېږه ده اوسنی چې کوم نظام دی دا دې ته که ته لاړ هم شي نو د پنجاب د غېږې به دغه کې حفاظت کې دا زمونږ رایه ده مونږ که وایو نو څه عجیبه نه ده جواب هم مونږ سره شته وجوهات هم مونږ سره شته تاسو ګورئ په خپله هم ګورئ څه دغه خو شته څه یو کس خو پکې اعتراض کړی چې لعنت په غدارانو د پاکستان چې څوک دي هغه زموږ دشمنان دي لعنت په غدارانو لعنت په غدارانو چې څوک د پاکستان دي هغه زموږ دشمنان دي څوک د پاکستان غداران دي د پاکستان غداران دي په غدارانو او مخکې لیکي چې څوک د پاکستان دي هغه زموږ دشمنان دي ګرانه څوک هم چې غفر علي وروره داسې ده چې څوک هم د خپل قوم د یووالي امن او پرمختګ نه علاوه د خپل قوم د اولني حق او اختیار نه علاوه بل څه ته کار کوي او نوم د پښتون لي که نه نو حقیقت کې هغه لعنتي دی او هغه د بل قوم دلال دی دلالۍ او لعنت نه وساتي सर तुम्हारी तंजीम के लोग अक्सर पश्तो तालीम की बातें करते हैं ये तो अपनी जगह में ठीक है लेकिन ये अंग्रेजी तालीम के खिलाफ है सर अंग्रेजी लेकिन अंग्रेजी तालीम के खिलाफ है نه مطلع وروره داسې ده چې مونږ د انګریزي ژبې خلاف نه یو مونږ چې کله خبره کوو د خاوره په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه راکوي بنیادي زده کړه که تاسو وګورئ د نړۍ په هر ملک کې بنیادي زده کړه چې دی نو هغه په خپله ژبه کې ماشومانو ته حاصل ده مونږ هم هغه شان غواړو د بنیادي چې کوم د نړیوالې ژبې دي یا دغه تجارت ژبې دي یا چې دی نو د علم ژبې دي نو هغه مونږ د زده کولو ته تیار یو هر قسمه چې دی نو هغه زمونږ مونږ د یو ژبې خلاف نه یو مونږ د یو قوم خلاف نه یو مونږ د یو مذهب خلاف نه یو مونږ هر یو ژبه زده کوو چې هغه زمونږ دپاره اهم وي مونږ وایو په تاسو په نصاب کې چې دی نو په که انګریزي اهم انګریزي مونږ ته واچوئ د ژبې په توګه ټول نصاب تاسو مونږ ته په انګریزي ژبه کې راکوئ نو مونږ د انګریزي ژبې تعلیم یا د انګریزي ژبې خلاف نه یو مونږ بنیاد او دا د نړیوال قانون مطابق غواړو نو په دې کې زما په خیال سب ناستم بالکل په سر سترګو بلې پښتون لوی افغانستان تاسو ولې د پښتون قام یو افغانستان مخالف یې د پښتون لوی افغانستان پښتون وروره داسې ده چې
چې موږ د خپل پښتون قوم په خپله خاوره اولنی حق او اختیار غواړو نو د دې نه کوم ځای کې ثابته شو چې موږ د افغانستان خلاف یو یا موږ د بل ملک خلاف یو د بل قوم خلاف یو د بلې ژبې خلاف یو لږ خبرې ته که غور نو هیڅ به څه په هغې باندې چې دی نو وخت مه خرابوئ چېرته چې موږ وایو چې یاره زه دغه کار نشم کولی دی مطلب دا نه چې زه دغه خلاف یم لږ غور کوئ هر څه ته د هغې نه بعد چې دی تاسو که څه خبره وکئ نو هغه به تاسو دپاره بهتر وي که زه وایم چې یاره زه دا څیز نشم اغستی نو دې مطلب دا نه چې زه دې شي خلاف یم زه کیدای شي د هغې بوج فلحال نشم اوچتولی یا زه د هغې هغه لاره ماته ګرانه ښکاري یا ماته چې دی نو د دې نه بل اسانه لاره ښکاري زه که وایم چې خو مسله دا ده که نه چې مونږ بغیر د دغه جور سوچ نه جور غور نه چې دی نو مونږ خبرو وکړو او پوه پوه نه یو خو مونږ وایو چې یاره مونږ بس ډېر عقلمند خلک یو الله دې وکړي چې پښتانه د هغه سیاسي منطق لار وپېژني او دغه فکر طرف ته لاړ شي یو خبره ده چې یاره کم سپي چې غاپي نو هغه چک نه لګوي نو بهتر بدایي چې یو کار کولی هم شي نو په طریقه یې وکړي بل عمران پښتین وایي ډاکټر صاحب خفه دې کړم خیر دې دا پکې راځي پی ټی ایم بس تاسو تحریک اعلان کی انشاءالله څوک دی عمران پښتین پښتین وروره ما به څه خفه کې ما خو وایي چې زه درځم ما خو ملګرو ته ووایي خو په هغه پوسټ باندې چې دی نو ستاسو غړي وایي ستاسو غړي وایي چې یاره دا د ایسای لاسپوسي دي نو لږ غور وکړئ میزبان چې دی هغه په خپله وایي چې دغه وایي چې زه درځم او میزبان وایي چې دا چې دی نو دغه لاسپوسي دي نو اوس په کومو سترګو درشو زموږ اراده وه موږ ټویټ هم کړی و چې یاره موږ به درځو خو بده مرغه اوس په کومو سترګو لکه دومره د پښتونولۍ دغه دی موږ په هر ډول تاسو سره ودرېدلي یو تاسو موږ ته وښایئ چې زموږ په اوس کې وه موږ ستاسو د کراچۍ جلسې ته هم زه پخپله درغلی یم د اسلام آباد جلسې ته زه پخپله درغلی یم د پېښور ته درغلی یم زه نور تاسو سره زه کم اخلاص وښایم چې د هغې نه باوجود تاسو ما که تاسو ته اوسه پورې چېرته یا زما ملګرو تاسو ته ستاسو مشر ته څه کنزل کړي وي یا یې څه الزام لګولی وي نو هغه ما ته وښایئ خفه تاسو بیا هم تاسو وایئ چې یاره زه مو خفه کړم زه بخښنه غواړم تاسو چې دی نو څه هغه خبره ده چې بس بیا به نور هم خفه شو زه ستاسو د مینې قدر کوم خو ملګري دي زما هم ملګري دي زما څه داسې نه ده چې یاره دا ټول زما نوکران دي یا زما دغه دي دا زما مینوال ملګري دي د دوی د مینې زه قدر کوم ما ووایي چې یاره ما باقاعده ټویټ وکړو چې زه ملګرو ځان تیار ساتئ ورځو به خو په هغه ټویټ باندې چې اوس د میزبان د ملګرو د خاص غړو طرف نه دا خبره کېږي چې دا د عیسی لاسپوسي دي نو په کوم صورت چې دی نو مونږ بیا دې ته جوړ ګزارو بخښنه خو زه غواړم چې یاره ما د خپلو ملګرو هغه یو قسم له خیر زما ملګري دي انشاءالله چې زما په خبره باندې رسي هغوی به خپل ورور دی متي چې د پی ټی ایم ملاتړ کوي بیا لکې ورپورې مه تړئ دا مو وایي چې پارلیمان غړي په سټیج دي او دا دي او هغه دي غیر مشروط حمایت یې وکړئ څوک وایي متي وروره داسې کار دی چې چا سره کښېني چاته ورځي چاته دغه کې رایې خو به ورکوې که چېرته زه چاته رایې هم نشي ورکولی مشروط څه ته وایي موږ خو دا نه وویلي چې یاره که دا کوي نو موږ به ورځو که تاسو زما ټویټ وګورئ ما دا نه دي ویلي چې یاره که دا کوي نو موږ خو رایې ورکړې وه په هغه زما ټویټ تاسو وګورئ که په هغه ټویټ کې دا څه رایې وي یا دا خبره وي چې یاره دی که چېرته غیر پارلیماني وي نو موږ به ورځو موږ زما په هغه ټویټ تاسو غور وګورئ هغه وګورئ په غور سره ما په هغې کې ملګرو ته ویلي چې ملګرو ځان تیار ساتئ د خیره سره په 12 جنوري به د پی ټی ایم جلسې ته ورځو د هغې
ټویټ کې د دین علاوه هیڅ نه دی لیکلی شي. اوس تاسو وایئ چې یاره څه مشروط، نو پای کې خو د مشروط څه ذکر نو، هیڅ شرط پکې نو، بالکل صفا خبره وه، هیڅ شرط پکې نو. خو د هغې نه باوجود هم په هغه ټویټ باندې ستاسو خلک چې دی، ستاسو خاص کړي چې دی، نو هغه وایي چې یاره دا د عیسی لاس پوسي دي. نو زه اوس په کومو سترګو چې دی، نو زه خو د هغه دغه خو نه یم که نه چې یاره زما ملګرو ته یم چې نه بس که تا ته هر سړی وایي چې داسې کار وکړه ته به یې کې نه، بس خیر دی. اوس چې د یو میزبان طرف نه داسې کار کېږي، نو دا خو څه د دې خبرې خو څه تک نه جوړېږي. बलकस्ते अयूब खान, उर्दू न तो पंजाब की ज़ुबान है बल्कि पूरे ज़ुबान है, पाकिस्तान का कौमी ज़ुबान है. आप लोग कहते हो कि उर्दू पंजाबियों की ज़ुबान है. सो कोई अयूब खान مونږه چې دا اردو د پنجابیانو ژبه ده، پنجابیانو خپل ژبه د پنجابي، او بل خبره دا ده چې اردو د پاکستان مرکزی ژبه ده، یعنی دا د ټولو هغه چونکې پاکستان چې دی نو د ګڼو قومونو ملک دی، نو د دې د خپلو کې د تړون دپاره د دغه دپاره پارلمان چې دی نو یو دغه کړی چې یاره اردو به چې دی نو چونکې چې یاره هغه دی اردو دی مرکزی ژبه ټاکلې وه، خو اردو هسې برای نام ده، نور خو د نور څه دي، بس هسې هغه که ټي وي ته کینو نو پنجابي به وي، که د پارلمان یا دغه ته دفترو ته لاړ شو نو انګریزي به وي. دا هسې هغه د ساجي په شانتې ملک دی یا څه بل څه دي. نو بخښنه غواړم، مونږ دا چرې نه دي ویلي چې یاره اردو د پنجابیانو ژبه ده. نو پنجابیانو خپله ژبه ده، هغه د هغوی ته ورځي، هغه هغوی وایي او هغوی پرې ولاړ هم دي. همدا متي ورور بل کمنټ کړی چې تاسو د چا کمنټ ته دومره لویه ستونزه مه وایئ، جلسې ته خامخا راسه، تاسو زموږ مشران یاست، باید زموږ مشران په نورو لارو لاړ نه سي. ولاندې بیا لیکي چې هغه زموږ خاص نه دي، هغوی د کور کمیټې غړي دي، نه بل څه. نه د کور کمیټې غړي نه د کور کمیټې غړي، نه د بل څه. متي هغه چې چا کمنټ کړو چې یاره دا د عیسی لاسپوسي د هغې متعلق وایي، ښه او ورسره دغه هم کړی چې جلسې ته خامخا راسئ. متي وروره داسې ده چې مونږه که تاسو وګورئ نو په کمنټ کې څه مشروط د تلګ نو دغه ته مونږه ډېر په مینه سره ملګرو ته ما ووایي چې یاره ملګرو ځان تیار ساتئ، انشاءالله د خیره سره چې دی نو په 12 جنوري به چې دی نو دغه ته ورځو. خو اوس مسله دا ده چې د یو کس نو که زه ما ته ملګرو وښول چې ډېر سنیپ شاټ یې راته وښولې د دغه نه چې مختلف خلکو باقاعده کنزل کړي دي. اوس دغه ټوپۍ څوک په سر کې او موږ ته کنزل کوي او موږ ته د عیسی لاسپوسي وایي، دا څه روان دي؟ د دې څه حل ولې نشته دی؟ څوک نه غواړي تاسو چې چاته عیسی لاسپوسي وایي، هغه ستاسو په هره جلسه کې ناست دی، د هغه غړي ناست دي، ستاسو جلسه یې درنه کړې ده، ستاسو ته احترام درکړی دی، تاسو ته عزت درکړی دی، خو نه پوهېږم چې ولې بیا داسې کېږي. او داسې نه ده چې دا عام غړي وي، د عامو غړو موږ به تاسو ته کنزل وښایو، دغه به وښایو، هغه موږ نه دي راویستي. لکه چې ما ته ملګرو سنیپ شاټ یې وغیره راکړي دي، نو زه حیران شوم چې یاره اخر وجه څه ده؟ څه لکه موږ دی ته څه د خدای پاک په دې څه الزام لګولی دی، څه شرط مو ورته ایښی دی چې الو به موږ درځو چې ګورې تاسو داسې کار دی که نه. مونږ خو زما ټویټ تاسو وګورئ، ملګرو ته مو صفا ویلي دي چې یاره دا زمونږ چې دی نو رونه دي، او موږ خپل رونه چې دی نو هغه هېڅکله یوازې پښتانه رونه یوازې نه پرېږدو هغه یارو ته. اوس دا د عیسی د لاسپوسو دا خبرې وي چې یاره زه خپل پښتون ورور چې دی په هېڅ صورت هغه یارو ته نشم پرېښودی، زه به ورځم. عمران پښتین بل یو کمنټ کړی دی چې یوه خبره سره شیر کوم، هر تحریک کې داسې الزامونه لګي، ایون دا چې لیډران په یو بل شک کوي او هسټري هم داسې ده. عمران پښتین وروره داسې ده چې دا به وي، خو زمونږ طرف نه که داسې څه وي داسې مونږ ته وښایه، یو دغه مونږ ته وښایه چې مونږ خدای مکه د پښتنو په یو مشر باندې داسې الزام لګولی وي. مونږه د هر مشر د هر ګوند قدر کوو، دا وکړه دا مه کوه داسې مه کوه، رایې چې دی دا د خپل کار دی، دا د هر چا حق دی چې ته چا سره کښېنې پاسې یا ستا په خاوره چې څوک سیاست کوي، ستا دپاره سیاست کوي، که NP ده د سخت
دغه راغلی دی په سیکولریزم او پلانې دیګړې مونږ رای ده مونږ به رای ورکوو چې یاره داسې نه ده سیکولریزم په ځای نیشنلیزم ته زور ورکړه ځکه چې پښتون ته دې وخت کې د نیشنلیزم ضرورت دی دا زمونږ رای ده که چېرته هغه وایي چې نه زه چې دی نو په دغه کې کولی شم زموږ خو سره زور نشي کېدی چې یاره نه ته به هم دا کې خو زه به خامخا خپله خبره کوم په سختۍ سره وي په مینه وي په دغه وي په هر طریقه به زه کوم زه یو نظام چې ویم ما ته دپاره نیشنلیزم نظام ډېر ضروري دی ته وایې چې نه د لیبرلیزم یا سیکولریزم پلانې دیګړې زه ویم چې نه زما دپاره نیشنلیزم نظام ضروري دی او دغه زما د یووالي امن او پرمختګ دپاره اهم هم دی زما د خپله خاوره د اولني حق او اختیار دپاره اهم دی نیشنلیزم ما دپاره ډېر ضروري دی که چېرته زه دا پرېږدم نو زه خپله خاوره زه خپل هغه بیل وجود پرېږدم زما اندازه تاسو ته نشته دی چې ما ته د نیشنلیزم په دې وخت کې د کلک نیشنلیزم څومره ضرورت دی نو زه د هر چې د پښتون نوم اخلي زه د هر ګوند نه د هر دغه نه د کلک نیشنلیزم هغه تمه کوم او د هغې رای به ورکوم د هغې زور به پرې راوړم چې یاره دا اختیار کا هغه یې نه کوي دا خو د هغه هر سړی په خپل فکر او عمل کې آزاد دی خو زما خو یو کار دی زه خو به کوم बल नेमतुल्लाह बिया कमेंट करे सर मादरी जुबान के साथ साथ अंग्रेजी तालीम का भी बहुत ज़रूरी है नेमतुल्लाह रोड़ा د سدا چې مونږ تاسو ته بیا وایو چې په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړه بنیادي زده کړه د هغې سره سره ته په انګریزي ژبه ورته وښایه وروستو چې دی چې څومره هم زده کړه وي ته په هره ژبه کې بیا کولی شي په انګریزي کې هم کولی شي چې ژبه یو ماشوم ته ورځي انګریزي نو هغه دپاره به په مخکې په لوړو زده کړو کې اساني وي بنیادي زده کړه زما په خپله ژبه کې چې وي نو زه به ماشوم به پوهه شي دنیا نظام وګوره دنیا چې څنګه نظام دی دا وکړه دنیا کې چې څومره ترقي پرمختللي قومونه دي ترقي یافته قومونه دي ته د هغوی بنیادي نظام تعلیم وګوره چې په کومه ژبه کې دی ماشوم ته په کومه ستا یونایټډ نیشن دغه وګوره چارټرز وګوره ستا دغه وګوره چې یاره بنیادي زده کړه په کومه ژبه کې پکار ده بسم الله انګریزي ورته ښایي اهمه ژبه ده اوس خو د چینی را روانه ده اوس به چینی مې زده کوو خان جعفر کمنټونه خو نور هم ډېر کړي ستاینه کړې خو د یو اخري کې و چې پی ټي ایم د ټول پښتون قوم پی ټي ایم دی خان جعفر وروره ستاسو خبره بالکل په سر سترګو ده او مونږ هم دا خبره وکړه چې پی ټي ایم چې دی نو دا د ګڼو تحریکونو یو دغه دی د نظریو یو جوړښت دی د پاټو د غړو یو جوړښت دی نو که داسې کېږي چې ما ته پکې ایسای پروسې ویلې کېږي بل ته پکې څه ویلې کېږي بل ته پکې څه ویلې کېږي نو دې کې به آخر پاتې څه شي ډاکټر خان تحریک خو چې دی که دوه ملګري دي که لس دي که شل دي دا خو نظریاتي ملګري دي دا به انشاءالله چې دی نو ورځ ته ورځ زیاتېږي د دې خپل یو نظریه ده یو فکر ده یو تګلاره ده او د دې اثر چې دی نو دا به لاره موږده ده او اثر هم که خیري اوږد دی غټې غټې به نه وایو که خیري ښکاره کوو به اوس ملګرو د مانځه وخت هم دلته کې د ماسخوتن د بانک وخت کېږي نو تاسو نه به بخښنه م غواړم چې مجبوري ده د ملګرو هغه زړه ته هم ګورو ملګري چې دی نو په دې خبرو لازم ده زه نه خفه کېږم زه خو که ماته څوک کنځل هم وکړي نو زه که ماته منظور په خپل هم کنځل وکړي نو زه به ورځم زما چې دی نو زما خو د هر پښتون سره مینه ده زما زه که اسفندیار خان دی که محمود خان دی که منظور خان دی که اشرف غنی دی دا زه په دې ټولو مشرانو پسې ولاړ یم دا ټول مشران دي د پښتنو او زه د هر پښتون مشر قدر کوم که ما ته حقیقت کې ګورې ذاتی زما داسې دغه دی که ما ته کنځل هم وکړي زه به د دوی قدر کوم او دوی به که خیري چرې هم په دې نه علاوه هم ګورې دې نه علاوه هم زه به چرې هم دوی اغیارو ته پرېنږدم که اغیار په دوی باندې سلاس اچوي نو چې زما څومره هم وس وي زه به که خیري کوم زما د کوم یو بد سړی یا ښځه زه هغه د بل کوم د ولي لاس ته نشم پرېښودی دا زما هغه خپله مینه ده خپل اخلاص مې دی
خو د ملګرو هغه زړه ته هم کتل غواړي، نو بخښنه غواړم. الله مو تل ښاد او باد لره. الله پامان.